جوړ په خیر هله د جوړ روغ اوسي او د ژوند چاري مو شي. د پاکستان له لوري د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې د ترهګر برید په نتیجه کې د شهیدانو شمیر تقریبا 500 ته رسیدلی دی او په سوونو نور ټپیان دي او دا تاسو خبره استې چې ټول ولسی وګړي دي. خو مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې دی برید ځینې سوالونه راټوکولي دي په خواله رسنیو کې او د افغانستان په ولس کې په خلکو کې، حتی په طالبانو کې یو دوه او درې سوالونه دي. هغه دا دي چې یو خو خلک دا وایي چې ولې د پاکستان سفیر ونه شړل سو. په کار دا اوس تر دې لوی جنایت وروسته چې پاکستان په افغانستان کې ترسره کړ د پاکستان سفیر شړل شوی او د خلکو دا غوښتنه پر ځای او دا به د طالبانو د حکومت لپاره د ملاتړ او د طالبانو د ځواکمنتیا او د طالبانو د غرور یوه لویه نښه وای چې نن یې پاکستانی سفیر شړلی وای، خو دوی دا کار ونه کوه. یو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې خلک دا وای چې ولې لا په د شناخته کارت لرونکي کسان یا هغه کسان چې پاکستان ته ژمن دي یا پاکستان ته نږدې دي یا د پاکستان خواخوږي دي یا په پاکستان کې جایدادونه لري او یا پاکستان ته نږدې دي یا د پاکستان په جاسوسي تورن دي، ولې نن له دندو لرې نه کړل سول، ولې نن زندانو ته وانه چول سول. دا دوم سوال دی چې د خلکو د لوري راټوکېدلی دی او حتی د طالبانو په ځینو کړیو کې هم راټوکېدلی دی. دا سوال هم پر خپل ځای باندې تر ډېره حده پورې پر ځای دی. او دریم سوال چې خلکو ته راټوکېدلی دی هغه دا دی چې خلک وایي طالبان به څنګه جواب ورکوي و دغه ته پاکستان ته، یا بیا به 15 دانې ډرون والوځي په 500 ځایو کې به یا پاکستاني پوځ وولي او یا به راولویږي او یا به بیا پر ډیورنډ کرښه باندې جګړه وي. دا به د پاکستان د طالبانو جواب وي پاکستان ته. دا درې عمده لوی پوښتنې دي چې د پاکستاني جنایت وروسته په افغانانو او د افغانستان په ټولنه او په خپل د طالبانو په صفوفو کې را پیدا شوي دي. اوس د دې درو پوښتنو د جواب لپاره زه تاسو ته درې لارې وړاندې کوم. هغه لارې چې ما په یو بل ویډیو کې ویلې وې، د طالبانو سره یوازې درې لارې دي. درې. یو دا ده چې طالب به آرام کښیني، د پاکستان هرې غوښتنې ته به غاړه ږدي، د پاکستان چې هر څه وایي هغه به مني، هر خبره به یې قبلوي. طالب به د پاکستان غلامي ته غاړه ږدي. نو بیا په هغه صورت کې طالبان خپل نظام ځینې چلولی شي له پاکستان څخه چې دا طالبان نه مني ورسره. دومه خبره دا ده چې دا ډول بریدونه به کېږي لکه دا اوس طالب به د پاکستان به برید کوي، بیا به طالب برید کوي او دا سلسله به خال رواني چې دا هم تر ډیره بریده پورې د طالبانو له مشرانو سره د وسلوال قومندانان او ځوانان او هغه مجاهدین نه مني. دریم خبره دا ده چې پاکستان باندې به برید کیږي، طالبان به پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکوي. داسې جواب ورکوي د طالبان زړه به د پاکستان زړه به ورریږدوي. د دې برید لپاره څه کول پکار دي؟ آیا دا برید طالبان په ټکنالوژي کې، یا دا برید طالبان په دې کې چې په سوونو ډرون په یو ور باندې وروالوځوي او که د دې لپاره نورې لارې چارې شته؟ زه د دې برید و جزئیاتو ته نه ځم. امکانات ډېر دا لري چې د دریم اړخ ته به طالبان ځي او تر ډېره بریده پورې به د افغانستان اوسنی حکومت یا اسلامي امارت دا پر دغه اړخ باندې کار کوي ورځي به. خدا هغه وخت مفید ثابتېدلی شي چې پاکستانی سفیر له افغانستان وشړل شي. اول ډیپلوماټیک اړیکې قطع شي، دوم د پاکستان سترګې په افغانستان کې ورویستل شي، دغه معلومات چې د طالبانو په منځ کې موجود دي دا راونوځي. دریم هغه د پاکستانی علماو ته منسوبي کړی چې دي د هغوی خولې باید درباندې شي، د هغوی ټلیفونونه باید ملي امنیت واخلي. پر هغه باندې بهرحال زه یوه تفصیلي ویډیو هم کوم، زه پر غږېږم. ځینې شیان او ځینې شواهد ماته په لاس راغلي دي چې په دې وروستیو کې څه وسول. خو د اوس لپاره خبره دا ده چې د غچ اخیستلو لپاره پوره تیاری شوی دی یا پوره تیاری روان دی، زه به دا ووایم. او ډېره اندېښنه ولس ته ځکه نه ده پکار چې طالبان په دغه دوو لومړنیو اپشنونو کې چې ما وویل چې یو د پاکستان غلامي ده او دوم دا روانه جګړه لکه دا اوس خال جګړه ده، په دې حالت کې طالبان خپل واکمني له لاسه ورکوي چې طالب په هیڅ وجه باندې نه غواړي خپل واکمني له لاسه ورکړي، ځکه دا واکمني طالب په ډیرو قربانیو باندې ګټلې ده، طالب په ډیرو شل کلنه جګړه باندې ګټلې ده. نو دا دی له لاسه نه ورکوي. اما دا چې دریم پړاو ته ځي، دریم پړاو به څومره سخت وي، دریم پړاو به هم سخت وي، هم به ډېر خوندور وي. هم به پر دریم پړاو باندې بیا موږ د چای پیالې راپورته کوو. ماته خلک لیکي د چای پیاله دې چیرې ده؟ د چای د پیالې وخت پاته دی، واده در کوم د چای پیاله به وي. او بله خبره دا ده، تر اوسه ما دا ټکی نه دی ویلی. هو زه اوس دا ډېر په زغرده ویلی سم چې زه به د چای پیاله دا واري انشاءالله د ډیورنډ د کرښې اغاړې ته پورته کوم. دا زما در سره وعده له تاسو سره. که طالبان ته دریم اپشن ته ولاړل چې ډېر امکان لري ځي به،
نو دا یو داسې چانس دی، داسې یو وخت دی چې بل وخت و افغانانو ته په لاس نه دی ورغلی. دښمن یې کمزوری دی، پوروړی دی، په کورنۍ شخړو، په کورنۍ جګړو، په سیاسي بې ثباتۍ کې ښکېل دی. بلوچستان ورته ولاړ دي، اسلام پاله ورته ولاړ دي. په کور دننه کې په نفرت کې راګیر دی، د پوځ څخه خلک نفرت کوي او داسې دی چې پر پوځ باندې اوس دا تور ثابت شوی دی چې د امریکا ته کار کوي، د دې پوځ و اسرائیل ته کار کوي، دا د دوی جرنالستان وای، دا د دوی خلک وای. نو دا د افغانستان لپاره بهترین وخت دی او کدا وخت له لاسه ووتی نه یوازې داسې د طالبانو دا نظام بل لاسه وځي. دا خبره در سره نوٹ کړئ، نن کوم تاریخ دی نه خبر، هم به دا نظام له لاسه وځي او هم به خدای مکه افغانستان له لاسه وځي. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. د ویډیو شریک کیس تر خلکو پورې ورسیږي چې دا تشویش رافسي چې غچ حتمی دی. هغه ملا یعقوب دا خبره کوله چې میدان پرې شودل د بی غیرته سړي کار دی. زبنن دا ور سره اضافه کوم چې غچ پرې شودل هم د بی غیرته سړي کار دی. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره.